د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار 18 کلنه شکیله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې تر بې میاشتې درملنې وروسته د افغانستان او هند حکومتونو او ازادي راډیو په مرسته د لاښې درملنې لپاره هند ته روانه شوه. دغه ځوانه میرمن په بغلان ولایت کې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د میړه لخوا د ټوپک په ډزو پر مخ وویشتل شوه. شکیله چې د مخ نیمه حصه یې د خاوند د چرۍ ټوپک د مرمیو په ډزو کاملا زړه بوږنونکی شکل ځان ته اخیستی، خپله یوازینۍ هیله داسې بیانوي. رئیس جمهور بسیار زیاد تشکر، خیلی رقم کمک کردن. درد خود زیاد ندارید، شکر کردن. Radio Azadi since very beginning of Shakila's treatment. ازادي راډیو د شکیله د درملنې له پیل څخه د دې قضیې تعقیبوله او د هغې له خپلوانو سره مرسته کوله څو د درملنې لپاره یې ملاتړ ترلاسه کړي. دغه راځي د هغې لپاره د جراحي عملیاتو او لا زیاتې او ښې درملنې لپاره په بهر کې د بستر کېدو زمینه برابره کړه. ازادي راډیو ژر د دغه زړه خوږونکې پیښې په اړه د شکیله سره مرکه وکړه او یو راپور یې پر جوړ کړ او د دې ځوانې میرمنې ویډیویي تصویرونه هم جوړ او په خپل انټرنیټي پاڼه کې خپاره کړل. له دې سره سم ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په بهر کې میشتو یو شمېر افغانانو په خپلو هڅو په هند کې د شکیله درملنې ته زمینه برابره کړه. شیرین جانه چې د شکیله مور ده له ازادي راډیو او ټولو هغو کسانو څخه چې د دې د لور په ښه درملنه کې مرسته کړې مننه کوي. رادیو آزادی خیر ببینن که میخواد کمک کنن. شکر اینا به چشم سر ببینن دخترم نپالیم ششتگی شکر کایپا هم روان است. شکر اینا گپ زدم میتونه. مومن صاحب تشکر میکنم، کسایی که کمک کرد تشکر میکنم که از اولاد ای اولاد رسید. 1000 بار شکر خدا را که این دخترم نپالیم است. بسیار بسیار زیاد از رادیو آزادی تشکر میکنم، از تمام کسایی که همکاری کرد. دکتر صاحب هم همکاری کرد. اون میبینیم به چشم سر اون سایلم داره. شکر خداست که اون ششتم بسیار هزار بار شکر است که کمکای میاد بود که به خیر خوبی خارج روان میکنن، بر تداویش روان میکنن. من زیاد از رادیو آزادی خوش هستم. بسیار قدرشان بیش من زیاد است که این دخترا کمک کردن. دخترا کمک دایی ولاد بود از ولاد دایی ولاد شده. این شکر خارج روان میکنن برای همش کمک امواس روان. ازادي راډیو د شکیله له ټپي کېدو او په کابل کې د بستري کېدو له پیله د هندوستان تر سفره پورې د دې پیښې د راپورونو لپاره خپل یو خبریال او یو کمرمین معزف کړي وه. هغې د ازادي راډیو د هغو هڅو هرکلی وکړ چې د دې د تداوي لپاره یې کړي دي. تشکر از رادیو آزادی، تشکر میکنم، تشکر از دوست میکنم که خدا خدا بشکرش عشق شما که دستی شما زیاد خوش هستم. تشکر از آرژیسی و از اولاد دیالت نسین زیاد خوش هستم. تشکر از اون زیاد خوش هستم. از خوشحالی که نگاه یاد رفتم. حکومتي چارواکي چې هم دغه پیښه غندي د شکیله سره همدردي کوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان جنرال حق نواز یو له دغو چارواکو څخه دی چې هند ته د شکیله د تګ پر وخت ورته ډاډګیرنه ورکوي او له ازادي راډیو څخه هم ستاینه کوي چې د شکیله سره بشردوستانه مرسته کړې ده. دا څومره ظالم سړی دا څوک و؟ این در مزار شده؟ این چشمت هیچ خلاص است؟ خیر هیچ چرت نزن، وقتی تو جا رفتی همه چیز جور میشه. انشالله آفرین از یاکی کمک کردن، جای افتخار است. ولی جامعه ما شما است، اینمی کار است. ولی ما شما علیه ازی باید مبارزه بکنیم، بخصوص خواهرای ما. یعنی با شدت باید مبارزه شو علیه اینمی عمل ناشایسته که در جامعه ما. اینمی ببینید که در اطراف ما شما اینمی کار بسیار زیاد میشه. تنها در اینجا چیز نیست. شما از کدام ولایت هستید؟ از ولایت مزار شریف. ببینید در طرفای اکثر ولایات ما ولایات شرقی و جنوب غربی ما
شما یقین به خدا کنین که مثل از این زنده به گور میکنه. ولی حالی میدیا به حد توانمند شده که یک زن هم میخیزه که تو حق نداری چی که مقابل د هند حکومت د شکیلا د درملنې چارې د دې هیواد د اپولو په روغتون کې ترسره کوي. ویل کېږي چې د شکیلا نیم مخ به چې سخت ژوبل سوی پلاستیکي جراحي سي تر ډېره حده خو نه په پوره ډول د هغې طبیعي څېره بیرته جوړه کړي.